عزیزانو دا نن چې موږ وژل کېږو ځپل کېږو دښمن نه دومره زړور دی نه دومره زور لري او نه دومره باتور دی خبره داسې ده چې منګه هغه څه چې زمونږه نیکونو او پلرونو لرل هغه خوند مو نشته د چرګانو سره لوی شو یو کیسه را په یاده شوه وایي په یو ځنګل کې یو چرګه وه نو د ویو وخت یې راغلی هلته چېرته باز هګۍ اچولې وې نو دا هم راغلی وه دلته یې په سر ورته هګۍ اچولې وه 2 او 3 غرنۍ چرګه وه همالته بیا په ناسته وه د چرګو عادت یې وه چرګوړي ایستلي وو دا د باز د هګۍ نه د باز بچی راوتلی وه سره لویدل یو وخت داسې راوټکي شو نو دا د باز بچی د خپلو چرګوړو ته ملګرو ته وایي چې ما ته په اسمان کې ډېر عجیب عجیب شیان ښکاري سترګه به ورته تاوه کړه نو د چرګونو بچه هر څومره وکتل دوی ته به هېڅ نه ښکاره کېدل دوی به ټول ورپورې وخندل چې دا شی لیونی شوی دی دی لیونی نه و دی خو د باز بچی و او دا نور خو د چرګې بچي و همدغسې نن منګه د 5000 کلن تاریخ هر پښتون چغې وایي خو هغه رنګ یې نشته ډېر صبرونه مو کړل څه چې راباندې کېدل وشول لا هم کېږي داسې بېعزتیانې چې نن یې موږ اورو د بابړې نه راونیسه تر اوسه پورې د بولدک او د تورخم د سوات او د وزیرستان او د ګرم ایجنسۍ او د قندهار او د ننګرهار او د پکتیا د دې په منځ کې چې څه دي د دې واقعیت موږ تاسې اورو منګه باید په ځان کې هغه رنګ راولو کوم چې د رښتیاو په منځ کې دی که رایې نه ولو هغه څه چې تر اوسه موږ ته ښکاري هغه به هم د لاسه ورکړو بیا به په خپل نوم اخیستلو باندې شرمېږو د دې دارو یوازې او یوازې یووالی دی که سره یو شو دومره ځوانان هم د لاسه ورنکړو خپل حق به لاسته راوړو که سره یو نه شو هر څه به د لاسه ورکړو عزت تاریخ قدر باتوران ځوانان ټولنه خاوره هر څه به د لاسه ورکړو الله مو ښاد و آباد لره په یووالي کې مو هر څه دي